خیر په درې قسمه دی. یو خیر د ژبې دی، د چا سره چې خبرې کوو نو خوږې خوږې خبرې ورسره وکوو. او الله جل جلاله هم موږ تاسو ته امر کوي وقولو للناس حسنا، ښې خبرې خوږې خوږې خبرې د خلکو سره وکوئ. وقولا له قولا لینا، الله جل جلاله فرعون موسی او هارون ولېږل ورته په نرمۍ ورسره خبرې وکوئ. یو د جسم خیر دی، د چا سره کومک کوو، په لاسونو باندې پښو باندې ورځو، یتیم سره، د کونډې سره، د مسکین سره، دا د جسم خیر دی. بل خیر د زړه خیر دی چې ټولو دوستانو ته، ټولو ورونو ته د خیر او د ښېګڼې مشورې ورکړو، مینه ورسره وکوو او نفرت ته وخت ورنه کړو. نو خیر من حیث شمولي دغه فهم ډېر زیات ضرور دی چې همیشه زموږ ستاسو په ذهن کې وي.